سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ یاست او د صحت جامې مو په تنګ وي. په دې ویډیو کې تاسو ته ځینې تصویرونه ښکاره کوم، هیله ده چې دا مو خوښ شي. مختلف تصویرونه دي، په دې کې د انګورو ښایسته تصویرونه دي. انګورو موسم به انشاءالله د روژې وروسته دا انګور به تاسې پاخه وخورئ، خو اوس په اصطلاح چې غوره ده او پاخه سوي نه دي، نو انشاءالله وروسته به پاخه سي، ښه په سمه درجه به پاخه سي او بیا به تاسې خورئ استې. هر شي موسم ځان ته خپل پر وخت باندې خوند کوي او اوس خو وخت نه دی په اصطلاح. نو راځو څو تصویرونه تاسو ته د ګلاب د هم ښکاره کوو چې دا تصویرونه هم را سره وګورئ. هر شي ځان ته خپل خوند لري، دا ګلاب ځان ته خپل خوند لري، خو سړی به څه ووایي. د دې ګلاب په لیدو سره کېدلی شي چې ځینې خلک یې خوښ کړي او ځینې ته بیا خوند ورنه کړي. زه خو د څه خاص ویل نه لرم دوستانو، خو صرف او صرف تاسو ته نن مې ښایسته ګلان او ښایسته نباتات چمتو کړي دي. نو د دې ویډیوګانې به زه تاسو سره شریک کړم، دا هم تاسې را سره وګورئ. هر څه خو زه خپله نه پېژنم چې هر څه وپېژنم، دا هم په اصطلاح زه فکر کوم چې ګل خو بلا نه وي، خو نور څه دي، خو دغه خپله ګل دی، دا ګل دی او بغل ته هم ګل دی، خو دوه رنګه دی دا ګل، بیا دا رنګ دوه رنګه دی. زه فکر کوم دغه ګل به هم دغه وروسته څخه دوه رنګه سي. او تر څنګ یې راځو نورو داسې ویډیوګانو ته. تاسو ته به اوس زه دغه انګور ښکاره کړم، ځان به ورسوم هغه نورو ګلانو ته او د نورو ګلانو تصویرونه به واخلم. خو د یوه شي ته باید پام وکړم چې اکثره وخت په دغه انګورو کې غلبوزې ډېرې دي، نو غلبوزې خو د انګورو سره ډېره مینه لري، خو چې پاخه سي بیا الاده مینه ورسره لري. نه کوي چې رښتیا سي بیریږم هم، زه همداسې نه وي چې نیش میشه ولګوي. خیر دوی خپل نیشونه لګوي. دا دی وګوره، نو دې ګل ته مې ځان را ورسوي. دا بیا بل ګل دی، کېدلی شي د دې شاټ مخکې هم تاسو لیدلی وي. دا بیا بل ګل دی، ښه سور ګل دی، ښایسته ګل دی، نو حتما به دا ګل خوښ کړي در سره. ګل خو نو اول وار کوچنی، بیا غټېږي کرار لکه د ماشوم دوران. ماشوم پیدا سي کوچنی وي، بیا وخت په تېرېدو سره غټ سي، ځوان سي، سپینږیری سي او د هغه وروسته مړ سي. نو دا ګل بیچاره هم دغه رقم دی، لومړی کوچنی وي، وروسته غټ سي او وروسته بیا دا رقم ورژېږي، داسې زوړ سي. خو زه به دا وایم چې خدای دې موږ تاسو ته په روا کې ژوند راکړي او ښه ژوند دې خدای راکړي او داسې ژوند دې خدای راکړي چې هغه د خدای پاک عبادت ته ځانګړی کړو او په هغه کې د خدای پاک عبادت وکړو، ځکه چې خدای پاک پیدا کړي د امتحان لپاره یو. نو چې هر څه وکړو تګ لرو د دې دنیا څخه، ډېر به نه خوشحاله کېږو دې دنیا ته.
هر ژوندی انسان چې دی که انسان دی که اشرف المخلوقات به یاد کړم هغه حتما د خوند څخه ګوري چې خوند څنګه دی. نو زه دا وایم چې باید ښه ژوند ولرو او په هوا کې ژوند ولرو او ځانګړی ژوند ولرو چې هغه خدای پاک و عبادت ته ځانګړی کړو. نو زما غوښتنه هم دا ده